یا خلکو لاره پرېږدئ لاره هسې نه چې خراب هم کم او که نه یله کسه ده ګوله دا خو میلو بدماش را روان دی نن بیا په غوسه دی ما د ښکاري کور کې بیا لکه ډوډۍ نه ده ورکړې هلکه سیټ ته شتینه چې توت ته دې نه کي او که نه یا لکه ساده ګوله څنګه راته برګ برګ ګورې سیټ ته شه هسې نه چې ځان نه باندې خراب کې او که نه سار مې 11 ځانې وژلي دي درجن نه باندې مه پوره کوه وای وای غوسه یم وینې مې جوش کړی دی نه 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 میلو بدماشه زه خو تاله برګ برګ نه ګورم سله ځان ته کار ګورم اوس در باندې زه ځان دڼیا کړم دومره خو زم لیونی نه یم خو دا راته ووایه میلو بدماشه چې سار دې څه شی 11 ځانې وژلي دي چې داسې غوسه غوسه را روانې یاره موږ دې خراب کړو نه 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 ساده ګوله ته خو زما انډیوالې ته مه وېرېږه د 11 ځانې چې یاد کړې که نه چاته به یې وې نه دا مې 11 ځانې سپږې وژلي دي د مټوري په سر کې سپږې شوې ولې هغه مې راواغېستې مړه دومره وېرېږه مه یا لکه سپږې دې وژلي دي مړه مایل که انسانان دې وژلي دي موږ دې ویروو یاره او که نه ساده ګوله سپږې وژنو مړه او سپږې مې وس کې کېږي انسانان خو څوک نه وژني که نه هغه ګناه ده یله که څوک د بل انسان وینه توی کړي دا خو ډېره غټه ګناه ده ولې نه پوهېږي یاره خو دا راته ووایه چې دیګونه یې چېرته نه لیدلي د خیرات دیګونه یاره سخت مې یاد شوي دي یله که میلو بدماشه دا راته ووایه چې په خیرات باندې څه شی کې مړه یاره ساده ګوله وروره تا له خو ښه معلومات دی چې زما پلار هم کار نه کوي او زه مسې کوڅه ډب ګرځم په کوڅو کې او لږ پلار مې وږی شوی و مې یو پلیټ وریجې به د کم خیرات نه ورته راوړم مړه زمونږ کلی خو ماشاءالله غټ دی هره ورځ پکې خیرات وي نو کار ته څه ضرورت دی یاره یله که میلو بدماشه یو خو تا کې شرم نشته دی خو چېرته کار کوه که نه تر څو به په پردو ودونو خیراتونو ګرځي او وریجې به راوړې کور ته یاره کار وکړه جب کې به دې پیسې او کور کې به دې ډوډۍ مې خو زه دې خبرو نه تېرېږه مړه په تا باندې چېرته نصیحت دغه کوي تاثیر کوي خو داسې چې لاړ شي که نه نو هلته چې هزار څانګې ترور کور نه دی هغې نه خوا چې د سوټو میدان دی همدې سره چې دی که نه یو کسه بل ورځ په حق رسېدلی دی خیرات دی نو بس ورشه وریجې ترې نه ځان ته راوړه مړه ولا ساده ګوله وروره خبره خو دې ښه وکړه ښه خو زه خیر دا خیرنی خیرات دی همدې ته ورځم دې نه بعد خیر سره کار شروع کوم سلام علیکم زه ورغم یله که میلو بدماشه لاړ بشي خو دا راته ووایه که نه چې بل ورځ په څه شي باندې جیل ته تللی ولې ما ته مټوري ویلې یو څو ورځې مخکې دا جیل ته تللی و دا په څه شي جیل ته تللی وي یاره ساده ګوله داسې چل دی که نه چې پلار مې راته بل ورځ د شپې چوکیداري پیدا کړې وه نو یو غل راغی نو هغه راته ویلې چې زه دې ځینې غلا کوم نو یو څو روپۍ رشوت به درکړم نو ما پرېږده چې غلا وکړم نو ما ورته زه صحیح ده ته غلا وکړه ما ته روپۍ راکړه نو ما ته رشوت واخیستو نو په رشوت کې د جیل ته لاړم یاره یله که میلو بدماشه دا خو ډېر غلط کار کړی چې رشوت دې اخیستی دی هغه هم د یو غل نه خو زه خیر خدای پاک دې هغه غل ته مې هدایت وکړي او تا غوندې رشوت خورو ته دې مې هدایت وکړي او په تېره دې پولیسو ته زما سور سلام دی چې ستا غوندې غټ رشوت خورې جیل ته بولی دی مړه او کنه ساده ګوله ډېر غلط کارونه مې کړي دي دې نه بعد به نه کوم زه شکر چې دې ورته راخلاص شوم مړه او کنه میلو بدماشه خدای پاک دې درته بس معاف کړي خو دا راته ووایه میلو بدماشه چې څنګه ته زر راخلاص ولې د رشوت خو ډېر غټ جرم دی دا خو به څو کاله په جیل کې تېری دا څنګه راخلاص ولې یاره مړه ساده ګوله بس څه به درته ووایم نو په رشوت باندې جیل ته تللی وم او په رشوت باندې راخلاص شوم یا لکه